Assalamu alaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په ایکسل کې موږ سره چې کوم دا ورک بک ویو دا او دا شو دی دا په ډیټیل سره ډیسکس کوو. سمپل موږ دلته وګورو به موږ سره راغلي دی نورمال موږ سره بای ډیفالت چې کوم دی صدقه ټایپ موږ سره شو کیږي. بل دلته لیکلي دی موږ سره لګلای موږ دلته کلیک کو پیج بریک پریویو باندې کلیک کو موږ سره بدای سره ټایپ راځو کنه زه نورمال باندې کلیک کوم کنه نو بای ډیفالت موږ سره داسې وی نورمال کې وی راځه. دلته لیکلي پیج بریک پریویو دا که زه فایل ته راشم او دلته یو بل فایل اوپن کوم لایک زرا لما او دلته ما اوپن کو سمپل زرا لما دلته ما یو فایل اوپن کو دا پارت 14 والا صحیح شو. اوس دلته موږ وګورو موږ سره داسې ډیټا راغلی دا. اوس په دې ډیټا کې دلته که زه راشم کلیک کوم څه باندې ویو باندې او په دې ویو کې پیج بریک باندې کلیک کوم نو دی به موږ سره داسې ټایپ شو کی مطلب دا پیج دې ځای پورې پرنټ کې دې ځای پورې بریک شو صحیح شو. که دا په شان دې زه په دې باندې کلیک کوم لږ دې نور راشان دا کوم نو ملټیپل پیجز موږ دلته نه ایزیلی شو کول شو. ته ګورئ دا پیج کنه موږ سره سمپل نارمل دا سره لکه دا 1 پیج موږ سره دې ځای کې اډ شو دلته ور دې ځای کې دا 2 پیج کې دا سره دا لایک 3 پیج کړي صحیح دی کنه. نو دې طریقې سره تاسو دا کوي شي موږ وایو چې لکه دا پیج بریک پریویو موږ ګورو چې دا کم پیج کې راغلی کم کې نه راغلی دلته نه کوي شو. بل دلته دې لاین کانسپټ موږ سره عموم دي دلته ګورو دا یو لاین دلته ور کړی دلته صحیح دی کنه. نو دا سمپل موږ سره هغه پیج پریویو درا سره بیا موږ دلته ګورو راغلی پیج لیاوټ باندې کلیک کوو بیا موږ سره دا ټایپ راځي هیډر وغیرہ لګول شو دلته صحیح شو. کله په شانتي موږ دا وګورو که زرا شم واپس دلته کلیک کو سره باندې لایک زرا له واپس موږ د ریویو باندې کلیک کو او پیج بریک باندې کلیک کو لک شانتي زه دې دا چلو کوم چې دې سایت تر راوړو 2 پیج باندې راوړو صحیح شو. او بیا ځ کلیک کوم پیج لیاوټ باندې صحیح شو. نو دې بس دا ټایپ کې مطلب دا چې موږ سره نارمل بیا سګي شو کیږي براس صحیح دی کنه. که سمپل زرا شم دلته کلیک کوم پیج لیاوټ باندې نو پیج لیاوټ کې موږ سره بیا دای داسې لکه اوس دا په 2 پیجز کې موږ سره راغلي دي صحیح دی. نو دې طریقې سره موږ دا ویو کتی شو دی دا چې لایک موږ ګورو داسې یو پیج کې ایڈجسټ کو نو یو پیج کې ودی موږ سره داسې راځي صحیح شو. که سایز ول ډیکریس کو دلته نه سایز وغیرہ موږ ډیکریس کولی شو. نو دې طریقې سره دلته موږ سره چې کوم دا پیج پریویو دی دا موږ ایزیلی یوز کولی شو. بیا موږ کدل د پیج لیاوټ کیو ګورنو دلته موږ سره دا ایز لیاوټ دلته دا ډیټا موږ شو کولی کو نارمل د میراواړو بیا دلته موږ ګورګوره دا پیج چې کوم ایڈجسټمنٹ دی پرنٹ والا هغه موږ سره داسې ټایپ کې راغلی صحیح ده. که زه دلته راشم او کلیک کوم څه باندې کسٹم ویو باندې که سمپل زه راشم د دې سلیکشن والما او دلته راشم کسٹم ویو باندې کلیک کو او دلته ایډ باندې زه کلیک کوم دلته نوم ورکم ا صحیح شو اوکے بٹن پریس کو صحیح دی کنه. اوس که زه راځم د کسٹم ویو باندې کلیک کوم دی ا یو شو باندې کلیک کوم نو دا ایریا ماده شو کوي ګوره ها لایک زه دلته ما سو کو دلته مې دا سره واستو کسٹم ویو کې مې کلیک کو او دلته دا ا چې کوم دی کلیک مې کو سره باندې شو باندې نو دلته دا ویو موږ شو کنه کسٹم موږ ویو ګورو لا پرنٹ کسٹم ویو باسو دلته نه دا ایزیلی مو شو کولی شو. بیا د پښان د موږ سره راغلي دی ګریډ لاین دی را سره ګریډ لاین شو کو هایټ کو دلته نه کیږي د پښان د موږ سره بیا سره فارمولا بار را سره راغلي دی د پښان د موږ سره دلته سره راغلي دی هډینګز را سره راغلي دی صحیح دی کنه. دې طریقې سره موږ سو کولی شو دا ویو کولی شو دا رولر وغیرہ دلته نه موږ سو هایټ کو شو کو نو دلته نه شو کولی شو ٹھیک تا. نو دا سمپل کانسپټ موږ سره په ویو ټیب کې چې کوم دی د ورک بک ویو دا او د شو ګروپ درا سره ٹھیک تا. ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې چې کوم دا نیکسټ زوم اور وینډوز لا مایکروز ګروپ راغلي دی دا به ډسکس کوو. والسلام.